یو تاسو له شوی چې سوی دوه خزې دي. اوله خزه چې کوم ده هغه یا خوخه یا خوخه نه وخه د دویمه خزه په خوخه باندې کړی وي. اوس هغه اوله خزه خوخه دویمه خزه نه خوخيږي او دا اوله خزه چې کوم ده دغه حق ادا کوي، د دویمه خزه اړول حق ادا کوي نه، او ډیر کارونه هم کوي، ظلمونه هم کوي، او ته وایي چې ته زمانه خوخيږي لہذا ستا په وجه الله ما نه رانیسي. نو په دې صورت کې د سړی ګناګار دی کنده ګناګار د دویمه خزه هغه ډیره تنګ ده. جواب دا دی چې بالکل بدی ګناګار دی، او چې دی وایي ته زما خوخه نه، نو دغه خدا مطلب نه چې حق به نه ادا کوي. حق بوله خاطر کوي چې د اولي خزي کوم حقونه دي هغه بر دویم خزيامي چې هغه د خرچې دي دغه د بیتوتت د شپې تیرولو دي دا به کوي. او کچرته وي ته زمانه خوخيږي نو ځکه مال نه رانی سي، نو بیا خدای دا طریقه نه دا بیا دغه طریقه دار چې پرې دی چې تا په لاندې رانی سي نه الوی بنرانی شي دي کله پرې دی بس طلاق کا چې طلاق کنو او بزانه بل خاونو کی. لیکن چې په خزیوالي کې ساتلې دا او دغه حق نه ادا کوي نو دا ظلم دی، دا زیاته دی. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د چا دوه خزي وي او یوې ته مایله شو، د یوې حق ادا کوي د بلې هغه نه ادا کوي. جاء یوم القیامت وشقه مایل، په ورځ قیامت به راشي چې د یو طرف به پالج والی، د یو طرف به بالکل پالج والی دی به سم ګرځېدی هم نشي. دا د هغې سزا ده، دا ظلم دی او دا ناروا ده. دې ملګري تپوس کړی دی چې زه عمرې له تلمه او خوله مې یې شوي وو او دارنګې د سر یخته مې هم لږ غورځېدلي وو، زه اوس په شک کې یم چې ما باندې به دم وي که نه به وي. جواب دا دی چې لاوله مسله خدای زکه چې په حالات د حرام کې که چرته بدن د وینه خارج شي نو په دې باندې هیڅ قسم نه کفاره شته نه په دې باندې دم شته، هیڅ شی پې نشته. دا د پښتنو غلطې خبرې دي، وایي که ګوته دې نشوام به کفا دم روانې دم دی ورته ښکاري سره وینې ته وایي دم، دا چیري حلالول ته ویل کېږي ښه چیلې یا ګړ یا غوا دې ته حلالول ته دم ویل کېږي، دې نفس یې وینې ته وایي. نو بدن ناکوي نه چرته خارجه شي نو په دې باندې هیڅ قسم کفاره نه لازمي. دلیل هغه دار چې په حدیث سید بخاری وغیرہ کې راغلي دي چې احتجب النبي صلی الله علیه وسلم وهو محرم، نبی صلی الله علیه وسلم خکر لګول او حالدار چې هغه په محرم حالات د حرام کې وو. وګوره نبی په زور باندې رضانه په خکر باندې نه ایستلی دا او به اختیار خو چې وینه وځي او په طریقه ولا باندې باغې څه کفاره نه لازمیږي. دا د خلکو ځان یو مسله جوړ کړی دا چې د بدن نبی نه خارج شي خلې نشي ګوتې نشي نو په دې کې دم راځي نه، دا غلطی شی په نشته ده. یو خبره خو غدا شو. دویمه خبره چې د سر یختي غورځېدلې دي نو په دې کې اوس تفصیل لیکه چرته دا د پخپل باندې غورځولې وي، پخپل باندې غورځولې سر یختو ته زور کړی یا مثال په تور باندې خرولې وي یا کټ کړی وي نو بیا په د باندې کفاره لازم ده. او کفاره چې کوم د محظورات الاحرام هغه ده چې هغه شپږ مسکینانو ته خوراک ورکولي یا درې روزي نیولي یا بچی لالای دي درې واړو کې به یو کوي. او که چرته به اختیار باندې بای سړي وخته چې کوم هغه کمزوري وي او اسی مثال په تور باندې مسې کول او د اختیار شونو دا به اختیار چې وخت درشي نو په دې باندې کفاره هغه نشته.